سلامونه او نیکی هیلې بیا هم استاد حکمت الله پوپل ستاسو په درانه چوپړ کې حاضر شوی یم. نن ورځ د خیره په اتم ټولګي کې زموږ درسي عنوان چې دی هغه د تالس یا تالس قضيه وایو. نو غواړي چې تاسو د تالس قضيه در وپېژنو. نو زموږ د نن ورځې عنوان چې دی په اتم ټولګي کې هغه د تالس قضيه یا خلک وایي تالس قضيه. تالس قضيه څنګه ده؟ هغه وایي که چیرې څو موازي خطونه د دوو مایلو کرښو په واسطه سره قطع کو نو د هغوی ترمنځ متناسب قطعات جوړیږي. ګوري وایي که چیرې څو دانې موازي کرښې، مثلا دا یوه کرښه ده، فرض که دا بله کرښه وبولو او مثلا دا هم بله کرښه وبولو. وایي که چیرې داسې څو موازي کرښې داسې د دوو مایلو کرښو په واسطه قطع کو، که چیرې داسې څو دانې موازي کرښې د دوو مایلو کرښو په واسطه قطع کو د هغوی ترمنځ متناسب قطعات جوړیږي. نو مان په خپله خوښه هر نوم ورکولی سي، A B C مثلا D E F. ګوري که چیرې وایي تاسو څو دانې موازي کرښې د دوو مایلو کرښو په واسطه قطع کوي نو د دوی ترمنځ متناسب قطعات جوړیږي. په څه معنا؟ یعنی که تاسو راسئ دلته دغه AB خط راواخلي، د AB ټوټه راواخلي او پر د BC ټوټه یې وویشي یا ویې لیکي، دا نسبت یې متناسب معنا مساوي دی له چا سره؟ لکه د دې خوا د DE ټوټه چې راواخلو او پر دا لاندې EF ټوټه یې چې شو وویشو یعنی تقسیم یې کو. یا هم که چیرې داسې وي دا خو یې ده، یا هم کله کله کیدای سي د دې خوا ټوله AC ټوټه راواخلي، یعنی ټوله معنا AC ټوټه ټول راواخلي پر لوړه AB لیکلي، وای د دې متناسب جواب پیدا که. نو موږ وایو ټوله AC پر دا لوړه AB لیکلې ده، نو په بله خوا کې به هم دغه رقم ټوله معنا DF پر دا لوړه ټوټه DE باندې چې کوو لیکو. یعنی که په یوه طرف کې ټول راواخیستل پر لوړه یې ولیکل نو په بل طرف کې به هم ټوله پر دغه لوړه چې کوئ لیکي یاستې. دا په دغه ترتیب سره نسبتونه وایي یو په بل سره مساوي دي. مثلا په کتاب کې یو مثال ورکړی دی، وایي تاسو په لاندې شکل کې د X لپاره قیمت پیدا کړئ. مثلا څنګه یو مثال لیکلی دی، وایي په لاندې شکل کې د X لپاره قیمت وټاکه. کوم شکل کې داسې یو شکل لیکلی دی، وایي په دغه شکل کې تاسو مثلا تاسو وایي A B C D E F. وایي دا یو شکل دی، په دغه شکل کې تاسو موږ ته د X لپاره قیمت وټاکئ. په دغه صورت کې X وټاکئ چې دا ټوټه یې مثلا اته وایي، وایي دا ټوټه یې مثلا 15 او دا ټوټه یې مثلا څو نه، نو دا ټوټه به X معنا ورک دی، اوږدوالی یې تاسو چې پیدا کړئ. نو کله چې موږ داسې شکل کې X قیمت پیدا کوو نو موږ باید دا نسبتونه هم په یاد وي چې موږ څو دانې موازي خطونه د دوو مایلو کرښو په واسطه قطع کو د هغوی ترمنځ متناسب قطعات جوړیږي. یعنی فورمول یې باید ولیکي. څنګه؟ یعنی موږ کولی شو د AB راواخلو پر BC ولیکو. AB څو ده؟ AB اوږدوالی راکړی دی 8 او لاندې BC باندې یعنی 15 ولیکو. متناسبه یا مساوي له چا سره؟ لکه د دې خوا DE ټوټه یعنی نه چې راواخلي وویشو د دې خوا پر EF یعنی چې هغه X یعنی نامعلومه ده. اوس موږ غواړو چې د X لپاره قیمت په لاس راوړو. نو کله چې تاسو په تناسب کې نامعلومه قیمت یعنی X عدد پیدا کوئ نو تاسو به له طرف او وسط څخه استفاده یعنی کار واخلئ. یعنی دا دوه به سره ضرب کو پر 8 به تقسیم کو، یعنی 15 ضرب 9 او تقسیم پر چا کوو؟ پر 8. نو راځو 9 5 15 څلور می حاصل، یو نه څلور حاصل و د هم 14 او پر 8 به یې تقسیم کو. موږ ته به باید د X لپاره قیمت په لاس راکړي. که چیرې تاسو
راسي دغه 115 تقسیم پر دغه څو کوي پر دغه 8 کوي نو یو پر 8 نه رسېږي دا ملګري که 14 پر 8 1 8 8 2 8 14 بیا ډېرېږي نو بس 1 8 8 به څه نه کوي له 14 چې 8 کم کړو 15 پاتېږي دا بل 15 راښکته کړو چې 15 50 دا 15 50 پر 8 باندې 9 8 شپږ 50 تر 15 50 ډېرېږي 9 واره ډېرېږي نو شپږ وارې شپږ 8 40 له 15 ساعته نه دي دا 15 ساعته کم که ولته څه نه پاته کېږي که غواړو چې سوال ته ادامه ورکړو اعشاریه پورته کړو دلته صفر کړو اویا چې پر 8 ویشم 8 8 څلور شپېته ولې نه 8 2 اویا بیا ډېرېږي نو 8 وارې ورکړو 8 8 څلور شپېته دلته له صفر څخه څلور نه دی لاس د لاس څخه څلور کم کړو شپږ پاته دي شپږ له شی نه پاته کېږي که غواړو چې سوال ته نور ادامه ورکړو بیا به صفر ورکړو دا یې شپېته چې پر 8 ویشمه شپېته چې تاسو پر 8 ویشئ 9 8 شپږ 50 8 8 څلور شپېته بیا ډېرېږي 9 وارې 9 8 شپږ 50 باقي څلور دی بیا به صفر ورکړو دا یې 40 چې پر 8 ویشم 15 40 نو دا د اکس ټوټې اوږدوالی چې دی چې نامعلومه و 14 اشاریه څو 8 اوه 15 دا د دغه اکس ټوټې اوږدوالی موږ په لاس راوړي په دغه ډول تاسو کولی شئ په یو شکل کې چې د تالس د قضیې په اساس هغه نامعلومه قیمتونه په لاس راوړي له توجه څخه مو مننه